د اسلامي باورونو او افکارو د پیاوړتیا تر سرلیک لاندې د کتاب لوستلو سیالي د فراه ولایت په پوهنتون کې ترسره شوه. د اسلامي باورونو او افکارو د پیاوړتیا تر عنوان لاندې د کتاب لوستلو سیالي د عروج څیړنیز او نشراتي ادارې له لوري د فراه ولایت پوهنتون په همکارۍ ترسره شوه. د پروګرام جوړونکي وایي د دې سیالۍ موخه د ځوانانو د دیني او کلتوري پوهاوي لوړول او د اسلامي ارزښتونو ترویج دی. د عروج څیړنیز او نشراتي ادارې مسؤلین وایي دا سیالۍ د دې لپاره ترتیب شوې چې محصلان د اسلامي باورونو او ارزښتونو په اړه ژوره پوهه ترلاسه کړي او ورته مناسبه فکري فضا برابره شي. د عروج څیړنیز او نشراتي ادارې مسؤل په دې اړه وویل دا سیالۍ یو فرصت دی چې ځوانان د علمي سیالۍ ترڅنګ په یو کلتوري او معنوي چاپیریال کې پر دیني موضوعاتو بحث وکړي او خپل باورونه پیاوړي کړي. هدف از برگزاری این مسابقات کتابخوانی این است که ما و شما بیشتر با اندیشه و افکار اسلامی خود آماده بسازیم. تلاش شما در این باشد که با مطالعه کتابها انتقال بیشتر این باورهای دینی و اسلامی خود به جامعه خود برسانیم. مدت 20 سال دوره اشغال در افغانستان ملت ما بخصوص نسل جوان ما از فرهنگ اصیل اسلامی و افغانی ما دور نگه داشتند. غربی ها و همپیمانانشان در این وطن آمدند نه به خاطر از اینکه این وطن اشغال نظامی بکنند. هدف اصلیشان اشغال فکری و فرهنگی بود که تا امروز آثار بد ایشان هنوز در بین نسل جوان ما و در کشور ما وجود دارد. د پوهنتون مسؤلینو او استادانو هم د دې ډول پروګرامونو د اهمیت په اړه ټینګار وکړ. د هغوی په وینا دا ډول سیالۍ نه یوازې د اسلامي باورونو د پیاوړتیا سبب ګرځي بلکې د کتاب لوستلو او مطالعې فرهنګ هم په ځوانانو کې واده کوي او هغوی لا ډیر پوهاوي ته هڅوي. د پوهنتون علمي مرستیال هم د فرهنګي پروګرامونو په رول ټینګار وکړ او د دې ډول فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه. یکی از حربه های دشمن در زمان جمهوریت در سابق این بود که ولایت ها را دسته‌بندی کرده بودند. ولایت های دسته اول و دسته دوم داشتند که فرا ولایت های دسته دوم بودند که یعنی هیچ توجه به اون صورت نگرفت از هر نگاه و در انزوا قرار داشتند. حقیقتا کسایی که اینجا است حتی با فرهنگ کتابخوانی مطالعه تا آشنایی زیاد ندارن، علاقمند هم نیست، خیلی کم، به خاطری که در گذشته روی این مسائل کار نشده است. از این خاطر خیلی بسیار ضرورت مبرم است که فعلا یعنی هر اداره‌ای که برنامه‌های منظم مثل اداره عروج دارد به طرف فرا باید بیاید، به خاطر که محصلین تشنه هست، واقعا خیلی بسیار مفید است. چرا که امروزه همونطور که میدانید فضای مجازی هست، بالاخره تکنولوژی اینترنت است، اونا از حقیقت امر، از کتاب‌ها، از اینکه از مطالعه، از فکر خود چیزی را حاصل بکند آگاهی کم داره. به خاطر این بیشتر از طریق فیسبوک و از طریق رسانه‌ها و از طریق شبکه‌های مجازی متاثر شده است. چه خوب است که ما مثلا کتاب‌ها را به دست نابودی حقیقت را با اونها بفهمانیم و آشکار بکنیم تا اینکه اونها مورد تهاجم فرهنگی قرار نگیرد. لبلی خو د پوهنتون یو استاد وویل د دې ډول پروګرامونو ترسره کول د محصلانو علمي او کلتوري هڅونه زیاتوي او د فکري تبادلې لپاره سالمه فضا برابروي. ضرورت جامعه هست به همچین برنامه‌های و خصوصا با محصلینی که ما رو عقاید از اونا کار می‌کنیم و ما فعلا در پوهنځی شریعت قرار داریم و وظیفه مهم ما این هست که در بخش ثقافت اسلامی باید زیاد کار بکنیم. ما اگر ما عمیقاً مثلا موضوع بررسی بکنیم، در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشترین اوقات خور پیامبر صلی الله علیه و سلم اوقات گرانبهای خور برای ساختن عقیده درست کرد، صرف کرد و سپری کرد. و همچنان ما ملاقاتی که با شیخ صاحب امیرالمومنین در سمینار ثقافت اسلامی داشتی، اونها هم در این موضوع بسیار تاکید داشتند که 20 سال مجاهدین اسلامی اونها وظیفه خود انجام داد، اونها جان دادند، مال دادند، خون دادند و تا اینکه کشتی را به ساحل رساندند. حال ما شما به یک حکومت رسیدی که استقلال داری، الحمدلله به استقلال رسیدی. حال دیگه نیاز هست به
ای که مبارزاتی که به حساب همونطوری که شما اشاره کردی 20 سال در مدت 20 سال که جنگ بوده، دشمن توانسته که کمال استفاده بکنه و اونها هر نوع تهاجمات بر علیه جوانان ما، افکار از اونها ترویج کرده. و اگر ما در یک کتاب خواندو که در افغانستان زمانی که دشمن اینا حمله کرده بود، مؤسسات نظامی 3 الی 4 تا بیشتر نبود، اما مؤسساتی که اونها در ترویج گمراهی به حساب اونها کار میکرد، در گروه های مختلف به هزارها اونها میرسید. طوری که ما شما هم دیدی که مؤسسات زیادی در افغانستان بود با نام های مختلف، اما پالیسی امارت اسلامی و او چیزی که امارت اسلامی از ما میخواهد اول تدین هست، بعد تخصص هست. بنابراین ما اگر خواسته باشی که به حساب من حیث استاد ثقافت اسلامی در پاهنزه شریعت ما خواسته باشی که به حساب کار بکنی، همچنین برنامه هایی که شما دایر کردی بسیار بر تقویت ساختن عقیده محصلین بسیار مفید هست که عقاید از اونها ساخته می شود. همدارنګه یو شمېر ګډونکوونکو محصلانو د دې سیالۍ له جوړېدو خوښي څرګنده کړه او دا یې د خپل دیني پوهې د لوړولو لپاره مناسب فرصت وباله. هغوی وویل دا سیالۍ د مطالعې او د اسلامي ښوونو د لا ښه پیژندنې په برخه کې د دوی لیوالتیا زیاته کړې ده. د دوی په وینا دا ډول پروګرامونه په فردي او ټولنیز ژوند مثبت اغیز لري او موږ د لا زیاتو زده کړو پر لور هڅوي. در این سمستر قبلی به ما معرفی شده بود که شما امی کتاب بخوانید. امی کتاب که به ما یاد داده بود که شما چجوری از امی تبشیرهای مسیحیت آگاه شوید و چگونه با امی موضوعاتی که عیسوی‌ها بر خلاف اسلام به ما نشان داده شما از اونا دوری کنید و که دماغ شما یعنی فهم شما مربوط به امی اسلام زیاد شود. کوم کتاب چې موږ ته معرفي شوی و دا پر موږ باندې ښه مثبت تاثیر وکړ او موږ د دې څخه کوم شی معنا موږ مخکې د دې څخه نو آگاه چې مسیحیت موږ په مقابل کې څه کوي او موږ دغه په مقابل کې باید څومره ایستادګي وکړو او څه مقاومت وشو. نو وروسته دې چې موږ کتاب مطالعه کوي نو موږ په دې باندې پوه شو چې ولا غربیان هم تر موږ که دوی تللي هم موږ دغسې نه پرېښي او دوی دغه رقم تر اوسه پر موږ مابینځ کې کوم اختلافات او فکري جګړې اوس هم اخته دي او دوی هم خپل کوششات کوي چې دا نوی نسل منحرف کړي. مدت 3 سال میشه که در اینجا ما در بخش پانزه شریعت بخش فقه قانون محصل هستم و مدت 3 سال میشه که در فراز زندگی میکنم و کتابی که در باره ترویج گمراهی بود بر ما بسیار مفید و بسیار مؤثر بود که در برابر غربی ها از روش های دینی و اسلامی استفاده کامل و مؤثر داشته باشیم. یک کتاب یعنی ما میتوانیم از طریق همین کتاب میتوانیم که یک سپر به خود جور بکنیم بر علیه ادیان دیگر که میخواد اسلام را گمراه بکنه و این یک کتابی بود که ما میتوانیم از طریق همین کتاب از طریق مطالعه بیشتر بتوانیم دفاع از دین خود، دفاع از باور خود داشته باشیم. این امتحان بهترین امتحان بود و یک امتحان بسیار آگاهی ما از او گرفتیم. باید همه دوستای ما کسایی که اشتراک نکردن باید اونا در مرحله بعدی باید اشتراک کنند. د دې پروګرام جوړونکي وایي د دیني او کلتوري پوهاوي د زیاتېدونکي اهمیت په نظر کې نیولو سره د ورته پروګرامونو ترسره کولای شي د ځوانانو ترمنځ سالم فکري چاپیریال رامنځته کړي او اسلامي باورونه پیاوړي کړي. هغوی همدارنګه یادونه وکړه چې اوروچ اداره مخکې هم په بېلابېلو پوهنتونونو کې ورته پروګرامونه ترسره کړي دي. نور احمد محمدي د فراه ولایت پوهنتون، فراه ولایت.